ګورو بیړنۍ خبر دا دی چې د پی اس ایل د ځنډولو نه وروسته اوس آی پی ایل هم نه معلوم وخت دپاره وځنډول شو. پی اس ایل خو ځکه ځنډول شوی و چې پرون انډیا د پاکستان د راولپنډۍ کرکټ سټیډیم باندې د ډرون حمله کړې وه چې د هغې له وجې پی اس ایل وځنډول شو. شاید اوس هغه په کراچۍ کې وشي او یا دوبۍ کې. ډېر امکانات دا دي چې هغه بقایا چې کوم میچونه دي په دوبۍ کې وشي. آی پی ایل پرونی میچ لغوه شو. د هغې وجه هغو پرون چې کوم د انډیا میډیا به ولې دروغ ویل چې فلډ لایټ او مختلف قسمه بانې یې کولې، خو اوس افیشلي دا کنفرم شو چې آی پی ایل هم وځنډول شو نامعلوم وخت دپاره. او د دې لامل د پاکستان او د انډیا ترمنځ چې کومه شخړه روانه ده، د دې لامل د وجې دواړه لیګونه لغوه شوي دي. او اوس به پی اس ایل خو کیدای شي چې په دوبۍ کې وشي او د آی پی ایل لا فلحال معلومات نشته چې کوم ځای کې به ترسره کیږي، خو د دې لامل همدغه شخړې د وجې ښودل کیږي چې د دې له وجې دواړه لیګونه لغوه شو.